بسم الله الرحمن الرحیم. ریفیوجی، کډوال یا مهاجر هغه خلک دی یا هغه کس دی چې د مختلفو عواملو او سببونو په وجه باندې دی دې ته مجبوره سوی وي چې د خپل هیواد څخه وتښتي او په بل هیواد کې ژوند وکړي، یا هم د ډیرو جدي ګواښونو په وجه باندې د خپل هیواد څخه تیښتې ته اړ سوی وي. دغه ډول خلک او دغه ډول کسانو ته موږ د ریفیوجي کلمه استعمالوو. دې ته کډوال یا مهاجر ویل کیږي. متاسفانه کله کله د کافي معلوماتو د نه لرلو په وجه باندې اکثره خلک بیرته راستنېدونکو یا ریټرنیز ته هم د ریفیوجي یا د مهاجر کلمه استعمالوي. وای دا مهاجر دی، په دې منطقه کې مهاجرین ژوند کوي. دغه ډول خلک، دغه کډوال چې دی، دا ځي نورو هیوادونو ته، په نورو هیوادونو کې پناه غواړي، ځکه چې دوی نسي کولی چې په خوندي ډول باندې په خپل هیواد کې ژوند وکړي او یا هم په خوندي ډول باندې خپل هیواد ته راستون سي. په دې هیله چې د ریفیوجي د ټرمینالوژي سره اشنا سوي او درته واضح سوي. ډیره زیاته مننه. ښې چارې.